د میرداد د میدان وردګ ولایت یوه لارې پرته ولسوالي ده چې اوسیدونکي له اوږدې او خرابې لارې څخه سره ټکوي. بلخوا د میدان وردګ ولایت د مسؤلینو په هڅو د صدمردې کوتل د رغولو چارې پیل شوې چې د میرداد له نرخ ولسوالۍ سره نښلوي. صدمردې دا داسې یو کوتل د تخمینا 15 کیلومتره کې اندازتن ده. دا د جلګیو د میرداد او د نرخ ولسوالۍ خلک سره وصل کوي. نو دغه کوتل باندې موږ انشاءالله شروع کړی جوړوي تر څو پورې وکولی سو دغه کوتل چې ده جوړ کړو او د خلکو د استفادې وړ وګرځي. د درې ولسوالیو ارتباط سره پیدا کوي او دغه دوه ولسوالۍ خصوصا د میرداد ولسوالۍ او د چک ولسوالۍ مرکز ته ډېره نږدې کوي ځکه د دوی مریضان به چې و په لاره کې به طلب کېدل. نو که دغه لاره برابره سي انشاءالله دغه مریضان به په زر په عاجله توګه باندې مرکز ته رسیږي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د یاد سړک پرانیستلو ته خوښ دي او وایي د دغه لارې په رغېدلو سره به دوی وکولی شي په اسانۍ سره مرکز او نورو ولسوالیو ته سفر وکړي او خپل ناروغان او حاصلات به پر وخت سره تر خپلې موخې پورې ورسوي. د میرداد ولسوالۍ یعنی دومره په سختۍ چې دغه موټر دغه اوس چې موږ په دغه لیار راتللو تقریبا 1.5 ساعت په دغه لږ لیار تقریبا 3 کیلومتره لیار به وي او په 4 کیلومتره لیار وي. نو موږ ډېر ته خوشحاله یو که درته جوړ کړو. خوشحاله خو زه ډېر یو ځکه لاندې سړک چې و تقریبا موږ به چې کابل ته یا ولایت ته تلو په 4-5 ساعتو کې لار رسېدلو. یو مریض به چې و هغه به په ډېر مشکلاتو کې تللو او ډېر مشکل به رسېدو. کوم وخت د حاصلات وي فصلونه یې ورسیږي باغونه یې ورسیږي هغه هم دوی ته نورې لارې ډېرې اوږدې دي. نو دا به د دوی د مریضانو دپاره او د دوی د دغو مڼو د لیږد او د نورو حاصلاتو د لیږد دپاره بیخي لنډه لار وي. د میرداد لرې پرته ولسوالي ده چې د لارې اوږدوالي او خرابوالي له امله ناروغان میوې او نور حاصلات پر وخت سره ټاکلي ځای ته نه رسېدل. د دوی په وینا د صدمردې کوتل په رغولو سره به یې هر څه پر وخت سره خپلې موخې ته رسیږي.